السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ګرانو لیدونکو هیله ده چې روغ او جوړ به وای او د صحت په کلو کې به نغښتي وي. ګرانو لیدونکو لکه څه ډول چې تاسو خبرې د محمد نبي د استعفا خبرې په ټولنیزو رسنیو کې ښکته پورته کیږي، نو په دې ویډیو کې موږ تاسو ته ښیو چې آیا د محمد نبي د استعفا خبرې رښتیا دي او که نه. ویډیو پیلوو چېرته ځایم. ګرانو لیدونکو زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ ترڅو موږ تاسو ته د لا نورو ښایسته ویډیوګانو جوړولو لپاره تشویق شو. مننه. محمد نبي ساحل د افغانستان کرکټ مشهور لوبغاړی او سینیر لوبغاړی دی. هر کله چې د بنگلادیش سره د لوبې کولو وروسته د څو پردیپالو تماشاچیانو لخوا په سپکو سپورو باندې وخت کنځل شو، نو محمد نبي هم مجبور شو ترڅو د دوی په عکس العمل کې د لاس په اشارې سره کنځل وکړي. که څه هم دومره کنځل نه دی خو بیا هم په ټولنیزو رسنیو کې ډېره هوا ورکړل شوه. وروسته له دا پیښې څخه نو محمد نبي اوس دغه خبره وکړه چې ما د هندوستان څخه د هغه لیک څخه کومې پیسې راوړې دي او مې هم په خپله نه مصرف کړي بلکې خیریه کارونو باندې مې مصرف کړي دي، نو ولې ما ته داسې یو پیغور راکړل شي چې ته د انډیا په پیسو باندې لوبې کوې او دلته یې نه کوې. ده وویل چې زه پیسو ته هېڅ اړتیا نه لرم، زه الحمدلله ژوند مې برابر دی، خو زما یوازینۍ هیله د افغانانو خوشحالول دي، افغانستان نوم اوچتول دي او د افغانانو دغه روحیه قوي کول. دی وایي موږ د افغانانو لپاره ډېرې زیاتې ستونزې ګاللې دي، موږ تکلیفونه تیر کړي دي، خو واقعیت دی له افغانانو سره د چا قدر او عزت نشته. دی وایي موږ یوازیني لوبغاړي وو چې د افغانستان ملي لوبډله مو تر دې ځایه راورسوله او په نړیوال جام کې هم لوبیږي، خو بدبختانه چې په دې وروستیو کې د کرکټ بورډ د غلطو فیصلو، غلطو ګمارنو، سیاست او فساد له وجې زموږ لوبډله نن دې ځای ته راورسېده چې موږ په نړیوال جام کې 8 پرله پسې لوبې بایلو. دی وایي دې تېرې شویو کړاوونو یې روحیه زیاته کمزوری کړې ده او دی اوس بیخي ګنګ شوی دی ترڅو څه وکړي. نو دی وایي زه مجبور یم چې هر ډول کرکټ څخه لاس واخلم او نور په کور کښېنم. خو زیات شمېر لوبغاړي او افغانان او د ده مینوال دی بیا دې کار ته نه پرېږدي او اجازه نه ورکوي ترڅو دی له هر ډول کرکټ څخه استعفا وکړي. نو خدای دې داسې چې نبي بیرته خپله فیصله واخلي او د افغانانو خپلو مینوالو او د لوبغاړو خبره ومني او بیرته کرکټ ته راشي. ده ویلي دي چې د نړیوال جام څخه وروسته به د هر ډول کرکټ یعنی بیګ باش، IPL، افغان کرکټ او داسې نورو لیګونو څخه استعفا وکړي. نو هیله ده چې ستاسو اطمینان حاصل شوی وي او یو څه ناڅه مو دغه ویډیو خوښه شوې هم وي. ویډیو لایک کړئ، چینل هم ضرور در سره سبسکرایب کړئ. مننه.